هند سره مخکې دي. څلورم د پاکستان حرامي فوز او عیسائی بې شمېره مجاهدین ازبک چشنایان امریکایانو باندې خرڅ کړل. هغوی ته د خپلو هډونو په بېرحمانه او ظالمانه توګه وسپارل. بعضې هغه علما چې هغه د ګونتانامو نه راخلاص شوي دي هغه دا وایي چې په خپلو سترګو مې ولیدل چې پاکستاني حرامي او بېناموسه عیسائی عرب او ازبک مجاهدینې ښځې او نر بربند لغړ سرونه خیر یې په بوجو کې اچولي امریکې ته په اډو کې حواله کړل. هر عرب او ازبک د سر قیمت 15,000 ډالرو. آیا دا کار هندوستان کړی؟ آیا دا کار افغانستان کړی دی؟ ان تر دې چې بعضې عرب زنانه حاملې هم وي نو د هیبت د وجې نه خپل ماشوم په هوایي میدان کې ضایع کړو او د بعضو زنانو سره دغه مرتدینو به په زور هم زنا کوله. د دې ګوۍ په ګونتانامو کې خپله یو عرب مجاهد کوله چې دغه ملګری وایي چې ما ته هغه عرب دغه قصه وکړه چې زما خور وه لیکن دغه عیسائی حرامي په جیل کې په زور ورسره زنا کوله او په وهلو یې بیا امریکایانو ته حواله کړه. اوس د مرتدو شیخانو د عیسائی د غلامانو مولیانو او شیخانو نه دا تپوس کو چې دا دومره کارونه هندوستان کړي که پاکستان؟ اوس د قتال مستحق څوک دی؟ هندوستان دی که پاکستان؟ اوس هندو زیات کافر دی که پاکستانی فوجي یا د عیسائی حرامي اهلکار؟ ای بې غیرته مولیانو اوس هم تاسو پاکستان د بقا دپاره دعاګانې کوئ که ستاسو ښځو سره داسې عمل وشي شاید چې بیا به د پاکستان حکومت کافر وګڼئ. پنځمه وجه د هندوستان په جیلونو کې هېڅوک ښکاره د اسلام په جرم وجود نه لري لیکن برعکس د پاکستان او حرامي عیسائی په جیلونو کې د اسلام او جهاد په نوم داسې تعذیب ورکوي چې قلم یې د لیکلو نه عاجز دی. د اسلام او جهاد په نوم دوی تعذیبیږي تر دې چې هغوی مرګ ته ورسوي بیا یې په لاره کې وغورځوي یا یې شهید کړي چې دا خبره هېڅ یو پاکستاني نه پټه نه ده. اوس دې مرتد مولا ته موږ دا وایو چې آیا جهاد د پاکستان سره اول دی که د هندوستان سره اول دی؟ شپږمه وجه د پاکستان ولد زنا حکومت په اسلام آباد کې جامع حفصه او لال مسجد وران کړل. د قرآن حافظان او حافظات یې په بمونو وسوځول. قرآنونه او دیني کتابونه یې د دغه طالبانو په وینو سره کړل. بیا یې دغه پاک دامنې طالبات چې چا یې مخونه هم نه ولیدلي په امریکایانو باندې په اوچت قیمت باندې خرڅ کړلې چې دغه کار یې د خپلو بادارانو د خوشحالولو دپاره وکړه لیکن الحمدلله چې دغه کار دوی ته کومه فایده ورنه کړه چې همدې امریکایانو په بار بار پاکستاني فوجیان مردار کړل او په هغوی باندې حملې وکړلې او هغې ویشتل. دارنګه د جامع حفصه طالبان به یې بربنډول او تعذیبونه به ورکول. دوستانو تاسو به اورېدلي چې کله کرنل امام او خواجه خالد چې د عیسائی مرتدینو طالبانو ونیول نو خواجه خالد وویل چې موږ عیسائی او سیايي په لال مسجد باندې ځکه دا کار وکړ چې پاکستان کې بیا د اسلامي شریعت نوم څوک وانخلي. لال مسجد کے سانحہ کی وجہ یہ ہے کہ CIA اور ISI چاہتی تھی کہ مسلمانوں کو اسلامی شریعت کا نام لینے کی ایسی سزا دی جائے کہ دوبارہ پھر کبھی کوئی بھی اسلامی شریعت کے نفاذ کا نام نہ لے سکے. اس لیے اس تحریک کو پوری طاقت سے کچل دیا گیا اور اس واقعے میں سینکڑوں بچے اور بچیاں شہید ہو گئے اور سینکڑوں ابھی تک گرفتار ہیں. اوس پښتونه د اسلام د ټیکهدارانو نه موږ دا کوو ای داعیانو تبلیغیانو صاحبانو او نور ځان ته چې داعین تاسو ویوئ ای جمعیت جهلا اسلام یا جمعیت شیطانی یا داعین قرآن و سنت موږ پښتنه تاسو نه دا کوو چې ستاسو د تقریر په وخت کې د خولې نه زګونه رواني او د اسلام او د جهاد چغې وهئ چې جهاد کشمیر او جهاد افغانستان. آیا دغه کارونه چې ستاسو بادارانو پاکستاني حکومت وکړه هندوانو او امریکایانو کړي دي یا په ټوله نړۍ کې یو بل غټ کافر کړي دي؟ که د حرامي نطفې نه یا د لاور د ایرمنډۍ نه راوړي نه نو زر به دا ووایي چې بلکل دا کار هېڅ چا نه دی کړی سوا د پاکستان نه. البته هغه حرامین چې هغه پاکستان ته مسلمانان وایي د پاکستان حکومت ته مسلمان وایي د پاکستان د حکومت اهلکارو ته فوزیانو ته ملیشي او پولیس ته مسلمانان وایي نو هغوی بیا دا خبره کوي. نو اوس د جهاد مستحق پاکستان دی او که هندوستان؟ هندو هم کافر جهاد و سفر خو سب سے پهله پاکستان. ځکه اصولي قاعده دا ده چې دفع د اشد ضرر مخکې ده د اخف ضرر نه. نن هندوستان اخف ضرر د مسلمانانو ته پاکستان اشد ضرر دی. څومره ضررونه چې پاکستان اسلام او مسلمانانو ته ورسول بل چا نه دي رسولي. ای مولایانو او شیخانو د طاغوت په ونډو پلن شوي مولیانو د طاغوت شوي کټون ته تاسې پانې ټک وهئ. ای شیخانو او د غرقد ونو نن دغه لوی ظالم کافر او مرتد پاکستاني حکومت ستاسو شاته پټ دی. تاسو ورته مسلمان وایئ کله ورته د اسلام قلا وایئ کله وایي چې هر ځای به ډز ډوز نه کې دا جهاد نه دی او کله وایي چې جهاد هجرت غواړي کله وایي چې دا د مجاهدینو مرکز دی او که زیات زور وکړي نو منافقان به ورته وي. خو موږ تاسو نه دا پوښتنه کوو چې د رسول الله په وخت کې د منافقانو سلطه وه د رسول الله په وخت کې منافقانو چېرته علما راښکلي وو د رسول الله په وخت کې دغه منافقانو کله یو مسلمان په کافر خرڅ کړی و ولې دروغ ویوئ
د رسول الله په سیرت باندې بیا سیرت هم لاوی وي. عجیبه خبره ده. اومه وجه دوستانو، امریکې چې کله د افغانستان په اسلامي امارت حمله وکړه نو پاکستان اول د هغه کومک ته خپله سینه ووله. خپلې ټولې هوایي اډې لکه جیکب آباد، شمسي، سرګودا او توربېله او نورې هوایي اډې ورته په حواله کړې چې دغه هډونه د مسلمانانو په اسلامي امارت باندې 15,000 حملې وکړې او په خرورونو بمونه یې پرې وغورځول. په زرهاو مسلمانان یې شهیدان کړو د افغانستان. پاکستان مرتد بې شرف وویل چې طالبان د 5 ورځو میلمانه دي. نو د افغانستان او اسلامي امارت یې پرې ړنګ کړو. موږ اوس دا تپوس کوو د کرنل امام علیه اللعنه دا خبره چې د هغه نه چا تپوس وکړو چې آیا تاسو ولې اول طالبان جوړ کړل او بیا تاسو د هغې حکومت ړنګ کړ، نو دوی وویلې چې د افغانانو وینې دا ارزښت نه لري، نجسې وینې دې پرې چې توی شي. های افسوس د پاکستان د مرتد حکومت بعضې هغه جاسوسانو، بعضې هغه الکارو افغانانو ته موږ دا وایو چې پاکستان ته تاسو دومره اهمیت نه لرئ چې تاسو ته د نجسې وینې وایي، تاسو بیا هم د پاکستان صفتونه کوئ. کله بیا وایي دا د اسلام کله ده او کله موږ له هجرت ځای راکړی. هجرت ځای هغې نه دی درکړی، د امریکې یې درکړی چې استعمال یې کړئ. اخر یې داسې چل در باندې وکړ. اتمه وجه دوستانو، کله چې امریکې په اسلامي امارت د افغانستان حمله وکړه نو پاکستاني نمک حرام ISI جوړ شو نامنهاد اسلامي تنظیم نو پاکستان د بقا او د لاور د ایرا منډۍ ساتونکو مجاهدینو ځانونه د اسلام ټیکهداران جوړ کړ چې د افغانستان نه به عرب او ازبک مجاهدین وراوښتل. نو لوی لوی ګیرې لرلې، ځانونه یې د عقیدې ملګري وښودل، خو دغه مجاهدین بیا اول میلمانه کو، بیا وایي په نمبر سره ISI باندې خرڅول او ISI به بیا په امریکې باندې په ښه ګران قیمت باندې خرڅول. ان تر دې چې 2 عرب مجاهدین یې امریکې ته حواله کړه. اوس دا تپوس کوو چې هندوستان کله یو کس حواله کړی دی امریکې ته. بله وجه دوستان، د پاکستان حرامي حکومت د امریکې او یهودو د خوشحالولو دپاره لوی لوی جهادي شخصیتونه علما لکه عبدالله عظام، مفتی شامزی، غازی عبدالرشید، اسامه رحمه الله او د سوات لوی لوی علما رحمهم الله جمیعا په خپل او یا په امریکا باندې په استخباراتي معلوماتو شهیدان او نور بې شماره حق پرست علما په جیلونو کې شهیدان او ورک کړي. ان تر ننه پورې هغوی ورک دي. آیا دا کار تر ننه پورې هندوستان کړی دی؟ د بلعام د زامن نه موږ دا تپوس کوو چې هندوستان یو عالم د اسلام په نوم باندې داسې شهید کړی دی. تاسو به یو ویډیو کتلی وي چې شیخ عارف فوزین راکاږي چې دغسې راښکل د یو حیوان هم څوک نه کوي لکه دغه کافر مرتد فوزین چې الحمدلله هغه فوزي الله په وزیرستان کې مردار کړ د طالبانو د لاسه. نو آیا اوس قتال د چا سره اول پکار دی؟ د پاکستان سره پکار دی که د هندوستان سره؟ آیا دا علما ټول مسلمانانو که نه؟ د مساجدو مسلمانانو امامانو او که د مندر پادریانو چې دغه مرتدینو به بې رحمانه ډول شهیدان کړل؟ بله وجه دوستان، هندوستان او دارنګې که تاسو ویو چې افغانستان دا ټول محاربین او کفار دي، قتال ورسره واجب دی، لیکن تر اوسه پورې یوه افغانۍ یا یوه هنده وه ښځه امریکې ته دوی نه ده حواله کړه، نه څوک دا ویلی چې دوی دا کار کړی دی. لیکن برعکس د پاکستان زنان فروشه حکومت حرامینو ISI مرتدینو بیا خپله بېګناه زنانه عافیه صدیقه کراچۍ کې ونیوله او په بېحیایۍ سره امریکې ته حواله کړه. یو سړی خپله خور و مور لور خرڅوي، آیا دوی سره به جهاد نه کېږي د سره د دومره کفر نه؟ نو اوس دا ووایه چې جهاد اول مستحق هندوستان دی که پاکستان دی؟ بله وجه دوستانو، کله چې پاکستان کې په کوټه کې ایملکانسي پاکستان ونیو او امریکې ته په 10 میلیونه ډالر باندې حواله کړو، نو د امریکې پارلمان کې یو کس وویل چې تاسو ډېره غلطي وکړه چې پاکستان ته تاسو دومره قیمت د ایملکانسي په سر باندې ادا کړو. پاکستان خو داسې قوم دی چې خپله خور و مور په 15 ډالره باندې ورکوي، تاسو ولې دومره قیمت ورکو؟ موږ تاسو ته وایو ای حرامینو، الله او رسول تاسو د امریکې په سر پرېښودل. ای حرامینو، د الله د شریعت سره تاسو قتال کوئ، د دغه طالبانو مجاهدینو سره تاسو قتال کوئ، لیکن ستاسو حیثیت بیا د امریکې په هکله داسې دی ویل چې پاکستان خپله خور و مور او لور چې ته وغواړي 15 ډالره باندې تاسو ته درکوي. لہذا موږ دا وایو چې جهاد به اول په پاکستان کې کېږي، ځکه دا د ټولې دنیا کینسر دی. چې کله دا ختم شو موږ د هند غزوې نه انکار نه کوو، دا ټول هند دی، د اټکه پورې هند دی. د هندوستان حدود چې واخلي نو د هغه طرف نه د پنجاب نه تر اټکه پورې دا هندوستان دی او د دې طرف نه بیا خراسان دی. د پاکستان وجود چېرته نشته. د دې وجې نه د هندوستان صفت رسول الله وسلم د هغې د جهاد صفت کړی دی چې دغه 2 حدیث موږ تاسو ته ویلي. لہذا تاسو د بعضو مولیانو د شیخانو په خوله باندې دا خبره چې هغوی کوي چې پاکستان کې امن دی، پاکستان کې به د هغه چا دپاره امني چې ځان یې په ISI باندې خرڅ کړی دی. لہذا نن وخت کې زیات مستحق د جهاد کولو د قتال او دارنګې که څوک ثواب حاصلول غواړي د رسول الله وسلم د دې حدیث مطابق نو باید چې په پاکستان کې جهاد وکړي.
کمال لګول غواړي باید چې پاکستاني مجاهدین ته ورکړي. الله دې موږ له دې عمل کولو توفیق راکړي. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. یا بکړو مات وطن استاد دښمن جبر په مزه په مزه په صبر صبر په مزه په مزه په صبر صبر. یا بد جوړ شي په هر غره د طالب قبر په مزه په مزه په صبر صبر په مزه په مزه په صبر صبر. بخت په همت یو هیر مونې په مزه په مزه په صبر صبر. بخت په همت یو هیر مونې په مزه په مزه په صبر صبر. نه په دولت یو نه لاس نیسو په سرونه په مزه په مزه په صبر صبر په مزه په مزه په صبر صبر. یا بکړو مات وطن استاد دښمن جبر په مزه په مزه په صبر صبر په مزه په مزه په صبر صبر. یا بد جوړ شي په هر غره د طالب قبر په مزه په مزه په صبر صبر په مزه په مزه په صبر صبر. لکه او بدی درته تیر یو په مزه په مزه په صبر صبر. لکه او بدی درته تیر یو په مزه په مزه په صبر صبر. که ازادي دی په تقدیر کې چیرته وینا په مزه په مزه په صبر صبر په مزه په مزه په صبر صبر. یا بکړو مات وطن www.abtal.com www.abtal.webs.com. صبر صبر. یا بد جوړ شي په هر غره د طالب قبر په مزه په مزه په صبر صبر 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 په مزه په مزه په صبر صبر.